اسلامي امارت د راتلو نه پس تر اوسه پورې موږ 11,000 کورنیو ته صحیح اوبه برابر کړي چې هغې کې 18 پکې سولري شبکې وې، خو البته د دوی بودیجه 91 میلیون افغانۍ دي. همدغه رنګې 2 حلقې څاګانې موږ ویستلي او کیندلي هم دي، او هغې کې تقریبا 626 کویانو ترمیم هم کړی، خو په دې کې تقریبا 11 سولري شبکې هم وې. همدغه رنګې د روغتیا ساتنې په برخه کې قرغیو علیشنګ په ولسوالیو کې 370 کلي هم خلکو ته صحیح تعلیمات ورکړي. د صحیح اوبو تهیه په برخه کې دا 11 بابه سولري شبکې زموږ دا اوس فلحال شروع دي، خو البته د دوی بودیجه 61 میلیون افغانۍ دي. نو د دې په تکمیلېدو سره 3,500 کورنیو ته به نور صحیح اوبه به برابر شي. 11,000 هغه وې او 3,500 دا نورې دي. نو همدغه رنګې 80 بابو د تشنابونو سروې هم کړی او هغه مکتوب وزارت ته لیږلی، نو چې هغه نه منظوري وشي نو 80 بابه په مرکز کې او په لینګار کې تشنابونه به جوړ کړو. د دې په ضمن کې د 40 څاګانو پروژه بل راغلی، په دې 15 ولسوالیو کې زموږ سروې شروع دی، نو 50 حلقې څاګانې به خلکو ته نورې وباسو انشاءالله.